د شهید عارف وزیر باره کې د امرالله صالح ټویټ څه ویلي کوم پیغام یې لاره. ګران اورېدونکو السلام علیکم. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي عارف وزیر پر شهادت ژوره خواشیني وښوده. صالح وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ کورنۍ ته تسلیت وایم او د زړه له تله د عارف وزیر په شهادت خواشینی یم. امرالله صالح د پښتون ژغورنې غورځنګ د افغانستان په هر درد راګډ یاد کړ او وی ویل چې زموږ درد یو ده او زیاته کړې ده چې د لرې پښتونخوا افغانان د افغانستان په هر درد له موږ سره ګډ ژاړي او دردیږي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو غوښتنه کوي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح زیاتوي افغانستان هم د هغه ترهګرو په لاس د قرباني کېدو په حال کې دی چې د قرآن کریم آیاتونه تحریفوي او په مسلمان وژنه ټینګار کوي. په هر حال امرالله صالح یو له هغه کسانو څخه ده چې تل یې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کړی. له دې وړاندې یو ځل د محسن داوړ په اړه ویلي و چې داوړ راته داسې ښکاري لکه چې زما چې هم سنګره وي. په ورته مهال نن په واڼه کې د شهید سردار محمد عارف وزیر جنازه او خاورو ته د سپارل کېدو مراسم ترسره شول چې په زرګونو خلکو پکې ګډون کړی و. په دغه مراسمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي د پاکستان ریاست د عارف وزیر شهادت په رسنیو کې هم سانسور کوي. محسن داوړ په خپل ټویټر ویلي د فدرالي او خیبر پښتونخوا حکومت له لوري یې د وژل کېدو هیڅ ډول غندنه ونه شوه. نوموړي د پاکستان حکومت د هغه تور په غبرګون کې چې ګواکې د افغانستان ملي امنیت غوښتل منظور پښتين ووژني ویلي د پنجاب د والي د ټیم چارواکي د ناسمو تبلیغاتو په تکرارولو سره یوازې هغه شک ته وده ورکوي چې د عارف وزیر د وژنې تر شا د دولت لاس دی. په هر حال تاسو د امرالله صالح او محسن داوړ د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.